د غرونو ترمنځ یو لري افغان کلی و چې نوم یې سپین دره و. دا کلی د ښکلو باغونو، خاموشو لارو او ساده خلکو لپاره مشهور و. خلک به د ورځې په خوشحالۍ ژوند کوه، خو کله چې شپه به راکوزه شوه د کلي فضا به بدله شوه، ځکه چې د کلونو راهیسې خلک د یوې ویرونکې کیسې خبرې کولی، د یوې تورې ښځې، د یوې چغې او د یوې ویرونکې څیرې چې د شپې به راڅرګندېده. د کلي زاړه خلک به ویل کله چې نیمه شپه شي او باد په درو کې وچیغیږي نو له کوره مه وځه. ماشومان به ویریدل، ښځې به دروازې کلکې تړلې او سړي به ژر کورونو ته تړل، ځکه خلکو باور درلود چې د شپې یوه خطرناکه چولۍ له راګرځي. په همدې کلي کې یو ځوان هلک اوسېده چې نوم یې حمید و. حمید زړور، هوښیار او مهربان هلک و. هغه د کلي د خلکو خبرې اورېدې خو باور یې نه پرې کوه. هغه به ویل شاید دا یوازې ویره وي، خلک هره خبره لویه کوي. خو د هغه انا به ورته ویل زویه، ځینې شیان سترګو نه بلکې احساس ته ښکاري. یوه شپه سخت باران پیل شو، بادونه چلیدل، د ونو سوري به لکه انسانان ښکارېدل. حمید د کړکۍ تر څنګ ولاړ و چې ناڅاپه یو عجیب غږ واورید. هغه غږ دومره ویرونکی و چې د بدن ویښتان یې ودرېدل. حمید ورو له کوره بهر ووته. کوڅه تیاره وه، باران اورېده او ناڅاپه هغه یو تور سوی راولید. یوه ښځه، اوږده تور ویښتان، سپین مخ او تورې جامې. هغه ورو سر پورته کړ، سترګې یې عجیبه وې. حمید وویرد. هغه منډه کړه او کور ته ننوت. سبا سهار حمید هر څه خلقو ته وویل. خلقو یو بل ته وکتل. یو زوړ سړي وویل ما درته ویلي وه هغه بیرته راغلی ده. له هماغې ورځې د کلي ویره زیاته شوه. هره شپه به عجیب غږونه اورېدل کېدل. کله به د کورونو دروازې په خپله خلاصېدلې، کله به سپي غپل او کله به خلک احساس کوه چې څوک یې تعقیبوي. یو شپه د کلي یو کوچنی هلک ورک شو. مور یې ژړل. خلک ټول راټول شول. د ماشوم د کور مخې ته عجیبې نښې وو، لکه څوک چې د باران په خټو کې روان شوی وي. حمید پریکړه وکړه چې حقیقت پیدا کړي. هغه له خپل ملګري فرید سره د شپې غره ته ولاړ. هلته یوه زړه کونډواله وه چې خلک ترې ویرېدل. کله چې هغوی کور ته ننوتل هر څه دوړو نیولي وو. د باد غږونه راتلل او ناڅاپه یوه چیغه. فرید وویرید خو حمید مخکې ولاړ. هغوی یوه پټه خونه پیدا کړه. په خونه کې زاړه تصویرونه، مات شیشې او تورې جامې پرتې وې او په دیوال یو زوړ عکس ځوړند و د یوې ښځې. یو زوړ کتاب هم هلته و. په کتاب کې لیکل شوی و دا ښځه کلونه مخکې په همدې کلي کې اوسېده. خلکو پرې ظلم کړی و او وروسته هغه یوازې مړه شوه. حمید پوه شو چې د خلکو ویره شاید د ظلم پایله وي. حمید پریکړه وکړه چې یو ځل بیا د شپې هغه ځای ته لاړ شي. شپه ډیره تیاره وه، بادونه چلیدل او بیا هغه ښځه بیرته ښکاره شوه. خو دا ځل حمید منډه ونه کړه. هغه ورو وویل ته ولې خلکو ته ویره ورکوئ؟ ښځې په غمجن غږ وویل ځکه چې زما درد هیچا نه و اورېدلی. حمید پوه شو چې هغه یوازې یوه غمجنه روح ده، نه یوه بلا. هغه غوښتل چې خلک د تیر ظلم یاد وساتي. سبا ورځ حمید د کلي خلکو ته هر څه وویل. خلک چوپ شول. ځینو زاړو خلکو خپلې تېروختنې ومنلې. له هماغې ورځې وروسته عجیبې پیښې ختمې شوې. نورې چیغې نه اورېدل کېدې او د سپین درې خلک پوه شول ظلم هیڅکله نه ورکېږي او د انسان درد باید واورېدل شي.
په چا ظلم مه کوئ. ویره کله کله د پټو دردونو غږ وي. مهرباني د هرې تیارې تر ټولو لویه رڼا